اسلامات راځه راځه زمانه نشته. مازغه مې خراب دی چې تاسو را منډه وم یو بل سره اصله نه و چې ته ډیګي خو ته میلاو شي یاره انشاءالله اوټونه هم را روان دي او دا پرې وي ګټو که خیر وي او بس هغه غلم لږ زور ورکړه چې څوک څه یې جلسو ملسو له خوشحال کېږه ورته یا وینا ورته کوه مړي ژوندي خو هسې سټارټ شوي دي خو بس ځان رسوه ای پاتې کېږه ما ملګري مې ځان سره بیا هسې تشه ډبه مې ځان سره وله خبره پرې خو بای کړې وه انشاءالله دا پرې مې امیدونه ډېر دي کارونه مې هم ښه کړي دي چاله چې کوم دی لیارې چاله پیپونه چاله ټویل نو بس انشاءالله ګټو امیدونه هم شته که څه خیال دی که نه بله پیره خو خلکو وایي چې یاره داسې ټویل یې والی او پیپونه نشته او ټرانسفارمرې نشته او تارونه نه دي راوړي او ډوې نه دي راوړي دا پیره ورته دغه هر څه ډک بس یې څوک اسلامات راځه زمانه نشته راځه زر ولی خانه ما وی چې که چېرته زنانه یې که نه ولی واکه بیګو چې څه حساب دی السلام علیکم بیا مړه څنګه ویا کنه ته څنګه پیښه وکړه څنګه هم جوړه کړې چا انسان ته چولې که موږ ته چولې بس ښه تیار یې که نه تیار یې سات پې نه غواړې نه سات نه غواړو یاره خان نه بله بېره خو یې موټونه بای کړي وو که نه خو دا ځل دې هم څه چانس شته و که نه که نه اوبو نه ور خوړه یاره ما خو ګټلې وه خو بس هغه چې کوم دی په یوه جنازه رانه هغه شولو زیاته یې کړې وه ما یوه جنازه کمه کړې وه دا به مې هغه وټو ګټلو انشاءالله ځان نه امید شته دی او دا پرې وي ګټو که خیر انشاءالله مړیو ژوندول هم زور ور کړی دی یاره د دواګانو د هغه دومره په هغه کې اچولي یو په ټینشن کې چې بیخي لیوانیان کړي وي بله ورځ یو ځي له تللي وو چې راته وویل چې د سړي والد صاحب وفات شوی دی نو بس ویراولو هغه دوا مو ته وکړلی پلار یې هغه وویل چې مړه مونږ چې که د مور دوا له راغلی میاشت کېږي چې مور مې مړه ده چې هغه 15 هغه میاشتې وشوې 15 چې مړه دی بیا او ته کېناستو مړه مو چې بیا دوا خیر وکړو بله چې دوی دواګانې مې تپس چله ما څه مړه ته خو خپل هغه راخستی له اوټونو لالچ که نه خو دا اوه میاشتې پس سړي ته مړي مه یادوه چې دا کاته ونه کړو نو موږ له ووټ څوک راکوي خو ښایي ته پته ده چې موږ په اسلام آباد کې وو نو دویم یا درې کاله پس چې کوم دی دلته راشو نو په هغه کې څه مړي ژوندي راته یاد وي او څه خو هکه یاد وي نو چې کوم تازه یې بس ویر شو ښه چلم زده کړی ښه درې ورځې دوا وي ته 15 میاشتې اوه میاشتې پس خلکو له دواګانو له ورسي بیا ورته هغه زاړه مړي را یادوي ختمه وي خبره وي تېره شي بس ته یې لکه تېمه کوو مړه یو ضروري اعلان واورئ د اعلان نه دی ګل زمان والد بادر په حق رسېدلی دی نن په ټیډي بازار کې وې په 3 بجې جنازې ملوز کېږي ټول پکې شرکت وکړو الله به اجر درکړي اعلان دوباره واورو ګل زمان والد بادر په حق رسېدلی دی نن په ټیډي بازار کې وې په 3 بجې جنازې ملوز کېږي ټول پکې شرکت وکړو الله به اجر درکړي زه څم جنازې له او بل د چای هغه اوس ښه وګوره په کلي کې نه وي ځان نه مړه مې جوړوه چې ځان نه مړی جوړوي ښه لاړ شه او ښه مزېدار مغه راله وکړه کار راله وکړه چې زه پرې که خیر یې وګټو صحیح خبره ده ښه مړه پیمان که له منډې ووم ځکه چې تاسې له ما ډېرې منډې وهلي خو څه نړۍ ورکې نشته ځان له څه نه وم چې تا نه منډه وهم مړه مازغه مې خراب دی چې تا سره منډه وم یو بل سره څه نه و چې ته ډیګي خو ته میلاو شي دوی روپۍ نشته منډې له وه چغې له وه رمباړې له وه خپل کار وکړئ څه یې وویل همدا خبره مې کوله همدا اوټ خبره مې کوله ګټې بلکل ګټې خو چې لږه خواري وکړي هسې نه چې بیا نه په مړي ژوندي پورې پاتې شي نه یې پاتې کېږي هغه په یوه جنازه پاتې شوې وه بس نو وخت هغه جنازې ټیم دی چې څو جنازې ته دا منشي چې ځو
جنازې له بله پیره مې په یوه جنازه باندې بای کړې وه خو چې بیا راځه داسې چې یو ځو. د ګوغا او داسې وکړو. نه نه مړه بیا اوداسه جنازې نه کېږي ای که نه په مخه مخه شه په مخه مخه شه. په مخه مخه شه. په مخه مخه شه.